ساده شیان خو لوی خوښوي. څه وخت وړاندې د خپلو ماشومانو سره د ټینس یو کلب ته تللی وم. اولادونه مې په یاده لوبه کې خورا تکړه دي، خو زه بیا دومره تجربه نه لرم. یو بوډا چې شاوخوا 20 کلن به و رانږدې شو او بانډار یې راسره واچوه. ډېر په زړه پورې شخص و او تر دې دمه یې په ژوند کې کومې کمۍ نه وې لرلې، خو شېبې وروسته یې ناڅاپه سترګې پټې کړې او مسکی شو. ما ترې وپوښتل خیریت دی؟ په ځواب کې یې راته وویل او څه خبره نه ده، ځان واقعا ژوندی او فعال احساسوم. د عمر په داسې یو پړاو کې چې د انسان زړه لا ډېرو شیانو لرلو او خپلولو ته ټوپونه وهي، د دې شخص لخوا د ژوند د ساده خوښیو په اړه خبرو اورېدلو مې روح تازه کړه. یوه خبره باید په زغرده وکړم، زه له مادیاتو سره هیڅ ستونزه نه لرم. زما د یو اثر هغه راهب چې خپل فراري موټر یې خرڅ کړ په باب خپور شوی دی. باور ناسم دی. زه د پیسو ګټلو او له آرام ژوند د خوند اخیستلو خلاف نه یم، بلکې هلته زما اصلي او رسا پیغام د عالی ژوند ترلاسه کولو لپاره تر ټولو اړینې کړنې یاد ولره. که موټر چلول، ګران بیه جامې اغوستل، په 5 ستوریزو هوټلونو کې اوسېدنه او یو عالم پیسې لرل دي خوشحالوي، نو خامخا یې وکړه. ژوند له شکه خلاص ګڼ داسې مادي خوندونه لري چې ورځنی سفر په رښتیا هم لا مزهداره کوي. د دغه خوندونو تجربه کول که څه ګناه نه ده او نه هم باید سړی داسې کوم احساس وکړي، مګر لطفا د خپل روان مزل په اوږدو کې یو لړ نورې ښکلې او رنګینې خزانې هم له یاده مه باسئ، لکه ژورې انساني اړیکې، په ایماندارۍ سره د کار کولو پر مهال په خپل واک خبرېدنه، سفرونه او د طبیعت برم تجربه کول، مثلا د یو مست غروب ننداره او له ستورو د ډک اسمان په غیږ کې 14مې سپوږمۍ ته مخامخ کېناستل. په دې سره به دې زړه راژوندی او اروا وتوښنیږي. د ژوند تر ټولو غوره خوښي په ډېرو ساده شیانو کې نغښتې ده. دروازه دې د همدغو څیزونو پر مخ پرانیزه، زړه به دې په خپله باغ او له خوشحالیو مالامال شي.